یو 3 صحابه کرام دي، یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، یو تمیم داری رضی الله تعالی عنہ، او یو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ. دا د پیغمبر علی السلام کور ته رالل، بیبیانو له د بیبیانو نه تپوس کوي چې پیغمبر علی السلام څومره عبادت کو او څنګه عبادت پې کو. بیبیانو ورته وویل چې پیغمبر علی السلام عبادت کوي او ډیر عبادت کوي. دا الله نبی دی، دا الله پیغمبر دی، دا الله نیازبین دی چې د شپې ودرېږي نو ټوله شپه په یو وخت په باندې ولاړي عبادت کوي الله. دغسې چې روجي نیسي نو بیا پته نه لګي چې تر کومې پورې به دی دا روجي نیسي، دغسې روجي نیسي. داسې که نور عبادات دي، که صدقه او خیرات دي، نو کور کې څه پرېږدي نه، بس ټول صدقه کوي. یعنی د پیغمبر علیه السلام د عبادت هغه ډیروالی هغه بیبیانو ورته بیان کړه چې پیغمبر علیه السلام ډیر زیات عبادت کوي. کأنهم تقالوها، صحابه د خپل عمل کم وګاڼه چې دا زموږ عمل خو هېڅ هم نه دی. ګوره پیغمبر علیه السلام الله بخلی دی. اوس چې یو انسان الله بخلی وي او معصوم وي، ګناه هم ترې نه کېږي او د الله نیازبین وي، هغه عبادت ته څه حاجت دی؟ عبادت ته خو زما او ستا ضرورت دی چې مونږ ډېر عبادت وکړو، او د باوجود د هغې نه د پیغمبر علیه السلام عبادت زیات دی او زمونږ هغه کم دی. نو صحابه د خپل عبادت کم وګڼه. نو دا یو صحابي وی بس زه خو به ټوله شپه د الله عبادت کو، بس د شپې به خوب نه کو. هغه بل صحابي وی زه خو به ټول عمر روجه نیسم، زه به کوجه کوم نه، همیشه به زما روجه د دې نه وروسته، ځکه د عبادت مونږ ته ضرورت دی. هغه بل صحابي وی بس زه خو به واده نه کو، په دې جنجال کې ځان نه اخته کوم چې دا ښځه ده او دا بچي دي او دا روټۍ وله پیدا کول غواړي او دا منډې ترړې، بس زه به واده نه کوم. دوی چې دا خبرې کولې بیبیانو اورېدې، بیبیانو پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې دغسې حضرت علی راغلی دی، تمیم داری راغلی دی، عبدالله ابن رواحه راغلی دی او داسې داسې خبرې وکړې. پیغمبر علیه السلام پرې راووت. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ګورئ زه د شپې خوب هم کوم او زه د شپې عبادت هم کوم، زه روجه هم نیسم او زه کوجه کوم. ما چې دی نو واده هم کړی دی، زما بچیم دی، زما کور هم دی. غرض د پیغمبر علیه السلام هغه صحابه ته دا او تعلیم یې دا ورکو چې په عزیمت باندې عمل مه کوئ، په رخصت باندې عمل وکړئ. دغه مقام ته ځان مه رسوئ چې دا تاسو کوم ذهن کې دي، نه، رخصت باندې عمل وکړئ، مونځ هم کوئ، خوب هم کوئ. دا دنیا د دې کې تاسو اوسېږئ، دې کې به کاروبار هم کوئ، ګټه به کوئ، کسبونه به کوئ، ځان له بس معاش ذریعہ ذرایع طلب کوئ. نو تاسو په رخصت باندې عمل وکړئ. اوس که پیغمبر علیه السلام هغوی ته ویلي وي چې شاباس تکړه شئ، په شی ټپولې وي چې دقسې کوئ، ودونه مه کوئ، عبادت چې دی نو شپه ورځ کوئ، روجې شپه ورځ نیسئ. اوس تاسو ووایئ دا به په مونږه ګرانه شوې وه که نه به وه ګرانه شوې؟ دا روجې چا نیوې شوې؟ زمونږ د یوې روجې ته وارخطه و، نو چې لا دا ټول عمر را باندې روجې وي. دغسې چې دی نو د شپې چې ټوله شپه مونږ عبادت کولې او د ورځې هم روجې نیوې، نو دا بیا زمونږ د وس نه وه، دا د وس نه بار خبره به وه. بیا د پیغمبر علیه السلام امت ته سهولت جوړ کړ چې په رخصت باندې عمل کوئ، عزیمت باندې عمل مه کوئ. حالانکه پیغمبر علیه السلام په خپله په عزیمت عمل کوي. امتیانو کې بعضې داسې خلک دي چې الله توفیق ورکړي هغه په عزیمت باندې عمل کوي، خو نه، د پیغمبر علیه السلام تعلیم دا دی چې تاسو په رخصت عمل کوئ، عزیمت باندې عمل مه کوئ. دا امت ته اسانی ده، دا غمخواری ده.
پیغمبر علیه السلام د دې امت غمخوارو. یو صحابي راغی، یا رسول الله دا حج فرض شوی، دا حج په موږ باندې یو ځل فرض دی او که 2 ځله فرض دی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ولې دا خبرې کوي؟ اوس که زما د خولې نه وځي چې 2 ځله فرض دی او ټول عمر فرض دی، نو بیا به د باندې هر کال فرض و. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. الله پاکو فرمایل داسې سوالونه مه کوئ چې پیغمبر د بیا جواب درکړي او بیا د باندې تکلیف جوړ شي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت د پاره سهولت طلب کو، د امت غمخوارو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام که په ځمکه باندې امید د امت ورد بکو چې خدای زما د امت ته اسانی راولي. که بیا معراج ته تللی دی نو هلته هم د الله نه دغه امت غوښتی دی، او که د مرګ په وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات کېده نو امید امت غم کو، او د قیامت په ورځ به هم دغه د امت فکري وسره. پیغمبر علیه السلام مونږ ته تعلیم راکوي چې غمخواري ځان کې پیدا کړي. پیغمبر زمونږ غمخوار دی، په کار ده چې امتیان هم غمخوار وي، د یو بل غم وکړي. امام غزالی رحمه الله یو عالم تیر شوی دی او وفات شو. چا په خوب کې ولید، وی الله د سره څه معامله وکړه؟ هغه ورته وی الله وبخله. پسې وبخلې و یو ورځ ما لیکل کول، قلم مې راغشتی او یو کتاب مې لیکه، قلم مې په سیاهي کې ګنده که چې دا سیاهي نه مې راوچت که، نو یو مچ راغی هغه پې کېناست. هغه مچ تږی شوی و، اوږې شوی و. نو وایي ما لږ شانتې داسې دا قلم ونیوه چې دا د الله مخلوق دی، پرېږده تږی شوی دی، اوږې شوی دی، چې دا سیاهي لږه اوسکي، زه به بیا لیکل شروع کړم. دغه لږ ساعت چې هغه موړ شو پاسېد، بیا ما خپل لیکل شروع کړل. الله پاک راته وفرمایل چې تا زما په مخلوق باندې رحم کړی، نن زه په تا باندې رحم کوم، د هغې مچ د برکته مې ته وبخل. څومره لوی عالم، څومره د لوی مرتبې خاوند چې یو طرف ته عالم مو، بل طرف ته یو لوی پیر مو، د کشف او د کراماتو خاوندو. باوجود د هغې نه دا ټول اعمال بل ته یو طرف ته، او دغه معمولی عمل باندې الله د هغه بخښنه وکړه. نو چې د الله دغه مخلوق سره چې هغه غیر مکلف دی، هغې سره څوک دا رویه اختیاري او غمخواري کوي، الله مغفرت کوي. دا یوازې نه چې انسانانو سره به غمخواري کوي او د ځناورو سره به نه کوي. په دغه ځناورو باندې احادیثو کې واقعات مونږ اورېدلي دي. یوه ښځه خدای پاک په دقې باندې چې هغې یو پیشو له یا یو ځناور له یو سپي له اوبه ورکړې، هغه خدای پاک بدکاره زنانه هغه خدای پاک په هغې باندې وبخله. او یو لوی عالم او ولی چې هغه تکلیف ورته ورسو د الله مخلوق ته، یو سپي ته او یو پیشو ته، الله په جهنم ته بوت. دا غمخوار امت دی. دا به انسانانو سره غمخواري کوي، د الله دا نور مخلوقات چې دي سره به غمخواري کوي. دا غمخوار امت دی، د غمخوار پیغمبر، غمخوار امت. دا د یو بل غم به کوي. غزوه تبوک یو غزا شوې ده، ګرمۍ په موسم کې وه، قجورې پخې وې په مدینه منوره کې، فصل تیارو، بل طرف ته سخته ګرمي وه او غریبي هم وه. تبوک ته تلل سفر هم لوی و، صحابو سره سورلی هم نه وي، ډېر د غربت حالت یو. ډېر صحابه کرام پاتې شو او ډېر غمجن پاتې شو چې یاره دې جهاد کې مونږ ولې شریک نشو. په هغې کې یو صحابي دی علی ابن یزید رضی الله تعالی عنه، هغه ډېر زیات خفه و. د شپې الله ته پاڅېد او ټوله شپه په ژړا تېره کړه چې یا الله جهاد دې را باندې فرض کړ، غټ فضایلی دي، یا الله ته پې بخښنه کې. د اسلام د سربلندۍ یو اهمه ذریعه ده
یا الله چې jihad دې را باندې فرض کو، دومره دولت په دې مرا کړې وي چې ځان لم تور اغشتې وي، ځان لم په اس اغشتې وي، ځان لم په چې دین زغر اغشتې وي چې دې jihad کې مونږ شریک شي. یا الله چې jihad دې را باندې فرض کو، پیغمبر باندې مالدار پیدا کړی وي چې اوس را لاغه سورلې را کړی وي او هغه چې دینو بوتلی. یا الله نو غریبانان دې پیدا کړیو او jihad دې مرا باندې فرض کړی دی. ډیر په زارو زارو ټول شپه الله ته تیر کړه او بیا یو دعا وکړه. احادیثو کې هغه دعا را نقل ده، یو ډیره بهترینه دعا یې کړې. دعا کوي یا رب العالمین jihad له خو نشو تللی غریبانان، یا الله ما سره په دې جون کې که چا ظلم کړي، چا را سره زیاتی کړي، چا را ته کنزل کړي، چا را ته سپکې سپورې ویلي، یا الله ما ته چا په زړه کې بد ویلي، چا را ته ښکاره بد ویلي دي، یا الله زه دې ټولو ته معافي کوم، ما ټول بخلی دي خدای ستا د رضا دپاره، او یا الله دقه څیز زه تا ته وسیله کوم. خدای د جهاد له خو لا نړو، خو خدایه دغه عمل زما قبول کړي او په دې باندې ته زما مغفرت وکړي. سبا شو، سار منزل رال پیغمبر علیه السلام ناسته، صحابه سره ناستی چې مونږ یو که پیغمبر علیه السلام صحابه ته وای تاسو کې بیګا صدقه چا کړې؟ اچا غږ نه کو، بیا وازو کوي تاسو کې صدقه چا کړې؟ پدریم ځلې بیا وي تاسو کې بیګا صدقه چا کړې ده؟ علی ابن یزید رضی الله تعالی عنہ پاسې یا رسول الله ما غ صدقه کړې و، هغه دعا ما صدقه کړې و. پیغمبر علیه السلام متو فرمایل الله پاک ستاغه صدقه ډیره او پیغمبر علیه السلام متریشه قسم وخوړ وې زما دی په هغه ذات قسمی چې دا زما ساده هغه په لاس کې ده چې ستاغه دعا الله او ستاغه صدقه الله قبول کړه. پیغمبر علیه السلام ته الله وحی وکړه چې ستاده صحابي ډیره بهترینه صدقه کړې و، یعنی اورور مسلمان ته بخنه وکړه چې دې ما او بخ لا غمخواری ده چې نور څه نشم کولی، jihad نشم کولی، نور عمل نشم کولی، یو ورور مسلمان خو بخلی شم کنه، خو نیکی ده، نیکی پکار ده. عزتمندو دا د اختر ورځې زمونږ دپاره چې ما دا ووایي چې روجې مونږه ونیوي، نو روجه د اثر یو دا دی چې پیغمبر علیه السلام فرمای دا ستاسو دپاره د غمخوارۍ میاشت ده. او بل طرف ته پیغمبر علیه السلام فرمای تاسو روجه ماتې ورکې یو مسلمان ته. صحابه ته فرمای یا رسول الله مونږ غریبانان یو، روجه ماتې چاله نشو ورکولی. پیغمبر علیه السلام ته فرمایل ولو بشق تمرتين، اگر که د قجوري په یو ټوټه باندې ولینی خو روجه ماتې ورکې، دا غمخواري ده. پیغمبر علیه السلام فرمایل د اختر په خوشحالو کې ځان سره غریبانان شریک کې، هغوی له سرسایه د اختر د مانځنه مخکې ورکې، دا غمخواري ده. پیغمبر علیه السلام مونږ ته د غمخوارۍ چل ښودلی دی، دا ټوله میاشت مونږه غمخواري وکړه. دا باقي ورځې چې مونږ په غمخوارۍ کې تیرو، دا د اختر خوشحالۍ حقیقي خوشحالۍ به هله وي چې مونږ کې چا یو بل سره روانه وي، زړه کې ورسره نالګي وي. پکار ده چې هغه نفرتونه مونږ ختم. یو رشتہ دار دی، حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای وای څوک چې صله رحمی قائم وساتي، رشتہ دار سره ښه سلوک وکړي، رشتہ دار سره رشتہ داری پرې نه دی، وای الله به داغه په رزق کې برکت واچي، الله به داغه په مال کې برکت واچي، الله به داغه په عمر کې برکت واچي. که یو سړی وای چې الله دې زما عمر زیات کی، زیات دا مطلب چې دې کې برکت راشي، آرام سره تیر شي، سہولت سره تیر شي، نو هغه دی رشتہ دارانو سره صله رحمی کوي. په وړو وړو خبرو دی روانه نه کوي، مونږ جګړې کوو، رشتہ دارو نه خفه کیږو. دا هر ورځې مونږ ته دغه تعلیم راکوي چې تاسو خپل منځ کې جوړ وکړئ، نفرتونه ختم کړئ، مینه محبت خپل منځ کې پیدا کړئ. دا زمونږ د مسلمانانو یو طریقه ده چې مونږ د اختر په ورځ یو بل ته ورترغاړه وځو. د دې ورترغاړه ایستو نور اسمه داسې سنت عمل نه دی
خدا مونږ یو بل سره د مینې محبت اظهار کوو. که چېرته زمانه په دې مخکې کال کې ستانه په زړه کې څه نفرت راغلی وي، ستا مانه څه نفرت راغلی وي، راځئ چې نن هغه نفرتونه ختم کړو. مونږ ټول یو مسلمانان یو، یو وروڼه یو، یو د کلمې وروڼه یو. راځئ چې یو ځای شو او خپل منځ کې مینه محبت وکړو. د دې همدغه مقصد دی. نو د غمخوارۍ میاشت ده، پکار ده چې دا باقی ورځې اوس دا یو کال 11 میاشتې مونږه همدغه عبادات په دغه طریقه باندې وکړو چې څنګه هم په دې روژه کې کول. غمخواري م کوله چې اوس دا ټول کال غمخواري وکړو. د یو غریب سړي خیال وساتو. زمونږ په معاشره کې ډېر غریب خلک دي، ډېر بېوسه او بېوسه خلک دي. هغوی سره امداد کوو. خپل فضولیات پریږدو، صرف ضروریات چې زمونږ کوم دي هغه پوره کړو. هغه کمې پیسې چې مونږ په فضولیاتو باندې لګو هغه پیسې راواخلو، فقراو غریبانانو له ورکړو. زمونږ رشته دارو کې، زمونږ ګاونډ کې، زمونږ په محله کې که داسې څوک وي چې یاره هغه ناچار وي چې مونږ هغوی سره امداد وکړو. فضولیات ختم کړو. دا فضولیات مونږ کوو چې دا ختم کړو. بازاري خوراکونه پریږدو چې روزانه د بازار نه غټې غټې خوراکي راغشتې وي د خپلو بچو دپاره، چې دا ستا بچي په خېټه ماړه وي او ستا په ګاونډ کې بچي چې دی نو هغه په خېټه باندې نار وي، نو ستا څه خیال دی چې تا به الله وبخي په دې باندې؟ چرې م الله دغسې بخښنه نه کوي. نو دا دغه غریبانانو خیال وساتو، ضروریات پوره کړو او فضولیات ونه کړو چې کومې فضول پیسې مونږ لګو هغه په فقراو له ورکړو، غریبانانو له ورکړو. الله دې مونږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي.